السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، یو کس سره په موبایل کې د قرآن عظیم الشان اپس موجود دی یا د نورو کتابونو اپسونه موجود دي. آیا په دغه صورت کې دغه انسان دغه موبایل باتروم ته یعنی بیت الخلا ته ځان سره ننوستی شي؟ آیا په دغه صورت کې دغه انسان دغه موبایل په ځمکه باندې ایښودی شي؟ ډېره اهمه مسله او ډېره ضروري مسله ده. دغه مسله نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې ډېرو خلکو ته فایده ورسیږي. کله چې په کوم موبایل کې د قرآن عظیم الشان اپس موجود وي یا په هغې کې څه تلاوتونه وي، نو په داسې صورت کې چې کله دغه اپس په دغه موبایل کې کولاو وي، اوپن وي، یا دغه موبایل سکرین اوپن وي، یا په دې کې چې د دغه قرآن عظیم الشان چې کم تلاوتونه دي یا کم تقریرونه دي هغه پکې شروع وي، نو په داسې صورت کې بیا دغه موبایل بیت الخلا ته یعنی باتروم ته ځان سره ننوستل دا ناجایز دي. او په داسې صورت کې بیا همدغه موبایل چې د قرآن عظیم الشان دغه اپس په دې باندې کولاو دی هغه په ځمکه باندې کېښودل، نو په داسې صورت کې دا ناجایز دي. او هغه صورت کې چې کله د موبایل سکرین آف وي، هغه بند وي، په هغې کې چې دی ریکارډینګ نه وي شروع، په هغې کې چې تلاوت نه وي شروع، په هغې کې تقریر نه وي شروع، نو په داسې صورت کې بیا دغه موبایل بیت الخلا ته هم ننوستی شي، یعنی باتروم ته هم ځان سره ننوستی شي، او دغه موبایل په ځمکه باندې هم کېښودی شي. خو بیا هم بهتره او افضله او د ادب نه ډکه خبره دا ده چې کله هم ستا سره په موبایل کې د قرآن عظیم الشان اپس یا تلاوتونه موجود وي، نو بیت الخلا ته ځان سره وړل دا نامناسب دي. جایز دي خو نامناسب دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.